او مال ډېر انتهایی زیات شي دا د مال زیاتوالی د قیامت علامه ده ابو هريره سے فرمایي وی رسول الله فرمایلی دی چې قیامت به تر هغه پورې نه راځي تر څو پورې چې د عمل به دومره زیات شي چې وبويږي یو سړی به د خپل مال زکات او باسي څوک به شي پیدا نه کیږي زکات دیوالي هر سړی مالداري دویم د حدیث معنادار چې هر انسان مالدار دی که تور د زکات ورکړي رد کوي نه خو تحقیق چرته وکي هغه به مالداري د زکات لایق بني لکه اوس اکثر انسانانو ګوري هر څه کاروبار برابر خو که زکات چرته وروړاندې کینو لاس ته ورسته کینې وي طریقه نبی کریم علیه السلام فرمایي د مال زیاتوالی هغه خلک چې بوخا به هیڅ لرل نه وځي هغه حالات وګوري ځان له کورونه او ځان له بنگلې او تجارتونه سو په یو ځای کې بند او سو په بل ځای کې او رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې او علامات دار چې د عربو په سمکه باندې الله پر اخیره ولي وې تر دې پورې د عربو د ازمکه رسول الله فرمایي دا به چمنونه شي او د قشن دا بنهرونه شي وسته د حالت ګوري کوم انسان چې د حج لذي اکا تور غرونه هغه څنګه چې وګه پرتی وي هغه وچ کانی اوس د دې سرکونو په منځ کې راځي منونه وګوري او دا آبادی وګوري رسول الله فرمایي چې دا علامات کله لاله په قیامت پر صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي د مدینه منوره آبادی کې په اخر شي به تر دې پورې قیامت برانه شي چې د مدینه منوره آبادی احاب یا احاب مقام لا نوی رسیدلی مسلم کې دا روایت دی وس تقریبا زره خلفاء اخر رسیدلی د چې د مدینه منوره دغه مابین کې 12 میله مسافه ده دا ټول دلیل د دې خبره ده چې قیامت را نږدې ده او راغله ده معنا واقع کېدون کېږي اے انسانانو دې کې تاسو سوچو کې د رسول الله په ارشاداتو کې تر څو پورې نصابي موږ باندې رانه شي او ګیرم نکي رسول الله فرمایي اور ورخارش ابو هريره سے روایت نقل لے وی قیامت باندې قائمه کې تر دې پورې شعور راونوس پس مکه د حجاز چې د غیر نه د بصره علاقې لور شيږي او اته چې کوم بوکان دي غیر سټونه دا بخارش دي خلکو لا امام بخاری امام مسلم دا روایت را نقل کړی دی او د مدینه په تاریخ کې دا خبره ذکر شوی چې په مدینه کې ورځ زلزلہ رااله او خلک په پوښتنه د اندازې چې قیامت راغی وی یو طرف نه د ازمکه وچو دي د دغینه ور وته سلوي خروج پورې دا مسره پاتې او حتی را شاخ ورنګای دغه خوري وي